وفجاءت نقمتك او دا دعا د الله رسول ډیره کوي الله اچانک ناګهان عذاب مرا باندې راولا په کور کې ناس تم چتر باندې ونړې دي په موټر کې روانو مې اکسیډنټ مې وکړ په کشتۍ کې روانو کشتۍ مې چپس ولا ماخستم پرې وته میټر ته لګېدی سار ایټر چې دی هغه ګیس مې چې دی هغه چکه ګیس کم بولې په هغه کې زما بچان دا الله رسول دعا کوله ای الله اچانک ناګهان آفت مر باندې راولې ناګهان آفت ته درمالېږي مشتیر کاتلی و تاشقند ته بخارا ته سمرقند ته نو مشتری ملګری را سره و کراچي و پیر نصیر الدین مې دی ډیر مستود عاصم مستود ته برابر ولو روپیم ډیر درلود یعنی بلاول ته بده دغه ور کوي تعویذ ور کوي په تعویذ کو ناز مشه کم نوج 500 روپیه غوښتي یا اوریجنل نوې ویټ سي غوښتي بیا وتا تعویذ در کوي صحیح نو دا مش پروش کال الته ول دا وس ابلوز مې وکتي یعنی لسل چې مخ بلاړی هغه خان لره ورڅ مریض ښکارم ګور څنګه هغه ورته ستا کینسر بس جواب یې ورکړي دا بل جمله نه مرسو دې ته ناګهان آفت وایي الله رسول فرمایي الله د داسې حال وساته ما شام جوړ روغ پرې وتم سهار لره یو شی نه د څا پر غاړه ولاړو وبو مې راکښلې لاندې ورلاسو 15 ورځې بعد خلک را خبر شو دې ته ناګهان په موټر کې روان ولم درنې لره آزادي مارچ لره ما خو ډېره ښه اراده کړې وه چې ظالم حکمرانه به ځان خلاصو پر لارې خدای مکه اکسیډنټ وسولو یا د غره ګاډۍ لاندې نس ولا ټیک سولو چا واده د قندهار راخصي د افغانستان او د کابل راخصي پر کوژک باندې ګاډۍ پر بل خوا ناوې هم رسول زومم مرسو بچان شان دغه صفات سولو دې ته ناګهان عذاب وای آفت وای د الله رسول پناه غوښته ولي الله د داسې حال وساته د داسې حال وساته چې مخستم پرې وزم سار راپورته خله می کژه ده خله می په یو لوري کژه ده اپات وهلې دي ازمش پښتانه بولي او دا هغه رقم فالج وهلې دي یا الله داسې مصر یا الله ما د داسې حال وساته او موت دا دعاګانې نه کوم صحیح د الله رسول فرمایي داسې زمانہ براسي مرګونه به عام سي مرګونه ما تاسو سره بوت په ډوډۍ ناس د نبی اسلام په زمانہ کې وسړی د نبی اسلام سره نن ناس ته په سبا حال را یا رسول الله مرسو څنګه مرسو یو خو پرون سره ناس جوړ روغ څنګه بیا د الله رسول فرمایل د قیامت علامه دا د مرګونه به عام سي مازیګر ژوندۍ اذان هم د کړی اقامت هم د کړی بیان هم د کړی جمعات هم د کړی لیکن د مازیګر د مازیګر په منځ کې ځاغو چې پلانې یا جسم مړ دی یا پلانې مړ دی جنازه یې پر دونه بجې دا د الله رسول فرمایي د قیامت علامه ده او دا علامه په مشتي کې به خدای ژوندۍ ده وفجعتي نقمتك دا دعا د الله رسول کوي یا الله دا اچانک ناګهان پښتانه ناګهان راوته بازار له ولاړ کښنه کې پیسې ورکې 100 روپۍ ورکې 100 روپۍ ته ورته شي دی راوړه و چې ډوډۍ راوړه صدقې بعد ناری چې څه صدا ویل ول مزدا وای کښنه مزدا وای چې خبره خلاص وسوله مخصم پروت د چت پر سر باندې ګرمي و بجلی نه ولا سار چې راپورته کېدی په یو بچی کې ناګهانه ګولې لګېدلې ولا صحیح هغه مړ ولو دا څونه ډیر پیښ شوي د ازمشتي په وطنو کې خلک ولې په سره ګرمي کې بيدې د باندې ويار دا ټکان کیږي نه کبه ګولې راکې ونشلې ستا په کور کې وادو خوشالي و تا ناوي کور ته راوړله د دې معنا دا چې د بل چا د کور ناوي په سرو وینو ورولله معنا یې داس ولا نو کې دا معنا د نو یې کولو بیا ستا ناوي مې ورته په سرو وینو ولړل شي د دې معنا دا د تا ناوي راوړله ته ماته خدای زامن راکې شایسته تا ټکان کول ور د بل چا په کور کې شایسته زوی واغې دی روواجی وای الله بل تا پښتنه نه وکی او کته دا ما ټکانو کې یا رزقونه په خبر د چا ټکانو الله خو په خبر دی نو خلق د قیامت د حساب بیری د دنیا د حساب خو نه بیری دنیا په دراله خبره د سړی دی لاړی مړ سره د قیامت ورځ الله په ټولو خبرو خبر دی تا ولې ټکان کول چې شپاره دی کول ولې خوشالي واځي ستاده پاره وا دا ستا خوشالي الله فرمای ما خوشالي درکته تا د بل کور ولې به وینور سر کوي د دې پښتنه الله کوي ماته سړی ول مولوی صاحب زه چې ټکان کوم د مریاباد خاطر مالو په مریاباد کې بیا خنجران وسیږي انسانان نه دي ته د ابو بکر صدیق په دغه عمر فاروق رضی الله عنه د محبت بدله دا ور کوي وخلکو ته دا خو د عمر فاروق پر تعالی لعنت وای ابو بکر صدیق پر تعالی لعنت وای تعالی ما سره محبت کوي په دغه معیار کې دي کوي صحیح سلو دا څه غلط په فهمي دي د الله رسول په دعا کول ولي الله د ناګهان آفت مو وساتي سونه ډیر ناګهان آفت خدا غدي مخستم پرې وتی سال د شپې زړه د ور پر راغلی وسام د منځل رالی جوړ روغ چې کور ته راتلی په دروازه کې گزار
ولاړې غسل خانې لره غسل کوي دروازه پسې بند و غږ یې ورک شو بیا چې دروازه ماته کړه زړه دوره ورباندې راغلی وه دې ته ناګهانه افت وایي ناګهانه غم وایي د الله رسول دعا کوي الله د داسې حال مې وساتي